چرته دا رباب دا سندره دا کلتور د امن پیغام ورکوي دې ته بد مه وایه. په سیاست به د خلاصېږو، د احتجاج ته لره به د خلاصېږو، خبره بار بار مخې ته راوړلو باندې به د خلاصېږو. آرټ یا سکل دا د هر ماشوم یو حق دی او یونیورسيټي خو دا رول دی چې هغه سټوډنټان چې دي هغه چې کوم سکل دي په هغه پرمختګ یا هغه پالیشینګ کې هغه مدد وکړي. زموږ یو بچی دی موسی خان او هغه بل ورځ په دې ملکن یونیورسيټي کې هغه د اصلي ویستل شو، د هغې وجه دا وه چې هغه سره په لاس کې رباب و. نو موږ راغلي یو، موږ د احتجاج کوو چې په دې ملک کې ځای په ځای باندې بندیزونه دي، په سندرو باندې، په خبرو باندې، په رباب باندې، په څه کتابونو باندې، د رای په اظهار باندې، د جمالیاتو په اظهار باندې بندیزونه دي چې هغه د سختیاتي تشدد تر لارې د ځوانانو او د پیغلو ژوندون چې کوم دی نو هغه اخلي، هغه مړه کوي. نو موږ دلته راغلي یو د دې لپاره چې هغه ماشوم ته هغه ملو شي، حساب ملو شي، د احتجاج هم را شروع کړی. دلته کې خلک رانیسته د کفر په فتوا باندې، د غدارۍ په فتوا باندې، د کرپشن په فتوا باندې، د بدیانتۍ په فتوا باندې، او یو لاره جوړوه د خلکو د ژوند نه د محروم کولو، د خلکو د بنیادي حقوقو نه محروم کولو، د خلکو د غایبولو، د خلکو د تختولو، د خلکو د ذلیله کولو، د خلکو د وجلو. نو دا د جنګي چې کوم ریاستونه فلاحینی د هغوی هم دا لارې. په سیاست به د خلاصېږو، د احتجاج ته لره به د خلاصېږو، خبره بار بار مخې ته راوړلو باندې به د خلاصېږو. په دې باندې به خلاصېږو چې موږ ډسکریډټ کړو هغه خلک، هغه فتوې، هغه بیانیې، هغه خبرې چې کومې خبرې چې کوم دی نو هغه د تشدد له جواز ورکوي. زما نوم دی نوید مدني، زما د دیر د خاورې یو نوجوان چې بې دردۍ سره شهید کړی شوی دی او ډېر غلط کار کړی شوی دی. زه به دې خلکو ته دا وایم لا اکراه فی الدین. قرآن مجید فرمایي چې په دین کې سختي نشته. چېرته دا رباب دا سندره دا کلتور د امن پیغام ورکوي دې ته بد مه وایه. او دا پیغام ورکوم که څوک یونیورسټي چلی یا کالج چلی یا سکول چلی یا مدرسه چلی یا اکیډمي چلی، هغه دې مخکې د دین اسلام ټچ کړي. اسلام ډېر ښکلی دین دی چې انسان یو غلطي کوي، یو وړه غلطي، او په هغه وړه غلطي باندې ته یو ماشوم چې د 14 کالو 18 کالو 18 کالو ماشوم دی ټارچر کې چې هغه مینټلی ډسټرب کېږي او هغه اکسیډنټ کوي، په بې دردۍ سره شکله کېږي. زه خو احتجاج ریکارډ کړم، لړ بشم خبره ختمه. خو ځمکه هغه ګرمه وي چې د هغې لاندې اوري. نن به د موسی مور په غم کې پرته وي، نن به د موسی پلار په غم کې پروت وي، نن به د موسی خویندې په غم کې پرتې وي. ما نام جمایمه فیدی دو، زه فریلانس جرنالست او اکټیویسټ یم. داسې کومه واقعه راغلې ده اول خو دا چې موسی داسې کوم جرم کړی و چې دومره ایکسټریم رویه ورسره یونیورسټي والا وکړه چې په دومره شپه یې هاسټل نه وښکو. داسې بالکل هم په کار نه و، ځکه چې که موږ ګورو آرټ یا سکل دا د هر ماشوم یو حق دی او یونیورسيټي خو دا رول دی چې هغه سټوډنټان چې دي هغه چې کوم سکل دي په هغه پرمختګ یا هغه پالیشینګ کې هغه مدد وکړي. نو دا چې کوم ډیسیژن دی یا کوم کار کړی دا یې اول غلط کړی دی او که بیا موږ د پروټیسټ وګورو دا موږ دغه دپاره کړی دی چې کوم خلک په دغه کې ملاو دي هغه د اکاونټیبل شي او ځکه چې نن موږ سره موسی دی سبا بل څوک هم کیدی شي. او موږ پښتانو لپاره زه دا پیغام ورکوم چې موږ به کله پرې داسې چې کوم ایکسټریمست خلک دي یا ایکسټریمست انسټیټیوشن دي یا سټیټ دی چې کوم په موږ باندې ټوپک چې دی هغه موږ له قانون کوي یا ټوپک چې دی هغه موږ له کلچر کوي دا به موږ ختموو او موږ به ورته وښیو چې موږ کلچر رباب دی او آرټ دی. نو په کار دی چې موږ هم نور بیداره شو او نور داسې چې کوم کارونه کېږي یا داسې کوم انسټیټیوشن د خلاف دي هغه خلاف هم راووځو.